السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک د نمبر آی ډي مو و جیمیل ته واړوئ. یعنې ملګرو که چیرې تاسو مخته خپله د فیسبوک آی ډي په موبایل نمبر باندې جوړه کړې وي او اوس تاسو غواړئ چې هغه آی ډي مو په ایمیل باندې واړوئ، یعنې په جیمیل باندې کوئ، نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک د نمبر آی ډي مو په جیمیل باندې واړوئ. نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. او ملګرو دا کومه طریقه زه تاسو درښیم د دې طریقې لپاره له ما چې ډېرو کسانو پوښتنه کړې وه، کومنټ یې کړی و، نو د دې لپاره زه تاسو ته ویډیو جوړوم. او ملګرو که چیرې تاسو نورو کومې پوښتنې لرئ نو تاسو یې ما چې په کومنټ کې وکړئ، نو انشاءالله ډېر ژر به زه بیا تاسو ته په هغو باندې هم ویډیوګانې جوړې کړم. او یو بله خبره دا ملګرو، ګوره ډېر کسان دا رقم کومنټونه کوي، دا رقم ویډیوګانې غواړي چې په هغو شیانو باندې ما الریډي له مخکې نه ویډیوګانې جوړې کړې وي، نو زه خو بیا په هغو شیانو باندې دویم وارې تاسو ته ویډیوګانې نسم جوړولی، ځکه هغه ویډیوګانې ډېرو کسانو کتلې وي. که چیرې زه تاسو ته دویم وارې په هغو شیانو باندې ویډیو جوړ کړم، نو بیا ډېر کسان ما ته وایي په دغو شیانو خو تا ویډیوګانې جوړې کړې دي، نو دویم وارې ته ولې په جوړوې؟ نو ګوره ملګرو ما تقریبا 3,500 ویډیوګانې اپلوډ کړې دي، نو په دې 3,500 ویډیوګانې کې ما په مختلفو شیانو باندې ویډیوګانې جوړ کړې دي او مختلف په شیان ما تاسو ته درښولي دي. زه خپله ملګرو تاسو کوم کومنټونه وکړئ زه هغه ټول کومنټونه ګورم. نو تقریبا ګوره ملګرو زما په ویډیوګانو باندې هره ورځ ډېر زیات کومنټونه کېږي، نو زه خپله هغه ټول کومنټونه ګورم او په کوم شي چې ما ویډیو نه وي جوړه کړې نو په هغه باندې به خامخا انشاءالله زه تاسو ته ویډیو جوړوم. نو خیر ملګرو اوس نور وخت نه اخلم، په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل د نمبر آی ډي مو و جیمیل ته واړوئ. نو دې لپاره به سمپله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو فیسبوک خلاص کړئ نو د 3 لاینې سره روانې په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، په دې سم کلیک وکړئ، لاندې به راسئ او دلته اپشن ده سیټینګ اینډ پرایوسي، په دې باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره بیا سیټینګز ده، په دغه سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په سیټینګز باندې کلیک وکړئ ګوره اول اپشن ده له موږ سره پرسونل انفارمیشن، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره دغه ما خپل د فیسبوک اکاونټ ده او ګوره دغه اوس یې دغه په نمبرو باندې ده، دا په ایمیل باندې نه ده جوړ شوی، دغه ما په خپلو نمبرو باندې دغه آی ډي جوړه کړې ده. نو اوس زه خپله دغه ایمیل ته اړوم. نو سمپله ګوره ملګرو تاسو به په نمبر واره کار نه لرئ، په ایمیل باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په ایمیل باندې کلیک وکړئ دغه رقم ملګرو ګوره اوس دلته ده له موږ سره ایډ ایمیل اډرس، په دغه ایډ ایمیل اډرس باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په ایډ ایمیل اډرس باندې کلیک وکړئ دلته به اوس تاسو هغه ایمیل ورکړئ په کوم ایمیل تاسو خپله آی ډي غواړئ واړوئ. نو دغه رقم ګوره ملګرو زه دلته خپل ایمیل ورکوم، نو په دغه ایمیل باندې زه غواړم خپل آی ډي واړوم. ګوره ملګرو په دا اولي خانې کې به تاسو ایمیل ورکړئ او په دا دویمې خانې کې به تاسو د خپل د فیسبوک اکاونټ پاسورډ ورکړئ. نو ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ چې ما دلته د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ورکړئ، نو تاسو به هم دلته د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ورکړئ او بیا سمپله په دغه ایډ ایمیل اډرس بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په دغه بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به ډېر زر دغه ایمیل ستاسو په فیسبوک آی ډي کې ایډ سي او دغه رقم ستاسو د فیسبوک آی ډي به په جیمیل باندې واوړئ. او بل ملګرو ګوره په دغه جیمیل باندې شپږ عدده کوډ ځي، هغه کوډ به بیا تاسو دلته کې ووایي، نو ستاسو د فیسبوک آی ډي به دستي په جیمیل باندې واوړئ. نو ګوره ملګرو دغه لیک چې واخیستی نو دغه ایډ شوی ده، سمپله ګوره دغه به اوس تاسو ریفریشه کوئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه ریفریشه کوئ شاته به ولاړ شئ او ګوره دلته اوس ایمیل اډرس نشته، اوس سمپله تاسو بیا دغه ریفریشه کوئ. کله چې تاسو دغه ریفریشه کوئ ګوره تاسو کتلی شئ چې دغه جیمیل چې ده دغه په فیسبوک آی ډي کې ایډ شوی ده. اوس سمپله ګوره لاندې ورته لیکلی ده کنفرم ایمیل اډرس، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او هغه شپږ عدده کوډ به دلته تاسو کې ووایي، نو په هغه دستي به دغه ایمیل ستاسو په فیسبوک آی ډي کې ایډ سي او ستاسو د فیسبوک آی ډي به په جیمیل باندې واوړي. نو ملګرو دا ډېره اسانه ده، دا دونه مسله نه ده. نو اوس تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل د فیسبوک آی ډي کوم په نمبرو ستاسو جوړه کړې ده هغه تاسو په ایمیل باندې اړولی شئ. نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او که تاسو کومه پوښتنه لرئ نو تاسو خامخا موږ ته په کومنټ کې هغه پوښتنې لیکئ، نو انشاءالله ډېر ژر به موږ په هغو پوښتنو تاسو ته ویډیوګانې جوړوو. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.